سهار کې راپاسېږي خپل موبایل راواخلې او او آی ټي سټوډیو چک کړي چې وګوري څه خاص بدلون ورکې نه دی راغلی چینل دې نه ګرو کېږي هماغه سبسکرایبرز هماغه ویوز حالانکې ستا نیش صحیح دی ته په صحیح لاره باندې روان یې هر څه صحیح دي غواړې چې په یوټیوب باندې کامیاب شي خو بیا هم ته مخ په وړاندې نه ځي ځکه چې یو داسې فورس دی یو داسې څه دي چې هغه تا په شا باندې واپس راښکي ته صحیح روانې خو د دغه فورس په وجه باندې چې تا شاته واپس راښکي د دې په وجه باندې ته مخ په وړاندې نشي تللی ستا سبسکرایبرز نه زیاتېږي ستا ویوز نه زیاتېږي او ورځ ته ورځ د یوټیوب نه زړه مړېږي ولې ځکه چې ستا په شا باندې چې 11 سیکرټس دي دا داسې سیکرټس دي چې په 2026 کې اوس وخت کې دا بیخي فرض دي واجب دي که چېرته یو کس دا اګنور کوي او شاته دې پسې نه ګوري د دې خبرو خیال نه ساتي نو هغه هیڅ کله په یوټیوب باندې نشي کامیابېدلی هغه کم سیکرټس دي هغه کمې خبرې دي په فرست نمبر باندې نیو یوټیوبرز دا غلطي کوي چې دوی کنزمپشن زیات وي او کریشن یې کم وي یعنې دوی په یوټیوب باندې ویډیوز زیاتې ګوري او په یوټیوب باندې ویډیوز کریټ کوي ډېرې زیاتې کمې د خبرې مطلب مې دا دی فرض که دوی یو ویډیو جوړوي که نه نو دوی دا بانه کوي او دا خبر ځان سره کوي که نه چې زه لګیا یم او زه د ځان دپاره ټاپک ګورم زه سټډي کوم زه ریسرچ کوم او دا دی او هغه دي په دې کې دی یو ویډیو ګوري بله ګوري همداسې لګیا د خپل کمپیټیټرز ګوري او که د هر ځای نه ګوري خو په دې وجه باندې دا خلک خپل وخت ډېر زیات ضایع کوي په همدغه وجه ده چې دوی ورځ ته ورځ شاته را روان دي د ټایم خیال نه ساتي صحیح ده ته به ریسرچ هم کوې ته به ځان دپاره ټاپک هم پیدا کوې خو د دې خبرې مطلب دا نه چې ته کښېنه په ګنټو باندې ویډیوز ګوره د نورو خلکو بس د ځان دپاره یو ټاپک خوښ کړه چې په کم ټاپک باندې د زړه اوبه وڅکلې هماغه ټاپک راواخله ته هم پې ویډیوز جوړه کړه څومره چې ستا ویډیوز زیات وي هغومره به ستا تجربه زیاته کېږي هغومره به ته کامیابېږي زر نو که غواړې چې دغه شانې دغه تارونه چې کوم دي که نه دا ستا نه کټ شي او ته ډېر زیات زر کامیاب شي په کم وخت کې نو بیا خپل وخت بچت کړه دومره سوچونه مه کوه دومره کنزمپشن مه کوه هغه که یوټیوب دی که ټیک ټاک دی او که هر څه دي نو دومره ټایم دې ته مه ورکوه که ته ریسرچ کوې که ته سټډي کوې نو که ته چېرته سټډي او ریسرچ هم د حد نه زیات ټایم ورکوې که نه نو هغه بیا سې ټایم ویسټ شو او که چېرته تاسو کمپلیټلی فری زموږ د یوټیوب آنلاین اکیډمې جوین کول غواړئ سپورټ ټیم سره به رابطه وکړئ یو پیسه هم ورته نه ورکوي هغوی به تاسو ته یو لینک درکړي چې په دې لینک کې 56 ویډیوز دي 56 ویډیوز نه بلکې های ویلیو کلاسز دي ورکړي دغه کلاسز زموږ د پیډ کورس یو اهم حصه ده دا به تاسو فری کې وګورئ دا هر څه به مو ورسره کلیر شي او صحیح ډایرکشن به ورته میلاو شي دومره زده کړه به ته وکړئ چې هغه دغه شان د یوټیوب په ویډیوز کې تاسو ته نه ښودل کېږي نو بالکل فری دی د ویډیو په اینډ کې هغه تاسو ګریب کړئ په سیکنډ نمبر باندې make at least 10 titles option per video don't settle on the first title better title more clicks یعنی داسې مه کوه چې بس یو ټایټل دې جوړ کړو هغه ویډیو ته ورکړي او دغه یو ټایټل بس ستا په دې ویډیو باندې لګېدلی کاپي راواخله یا چیټ جی پی ټي کولاو که په ذهن کې چې کوم بهترین ټایټل راځي کم از کم لس ټایټلز چې کوم دي که نه دا ټایپ کا یا 2-3 ستا په ذهن کې دي نو چیټ جی پی ټي ته ووایي چې ما ته د دې ریلیټډ 10 راکړه نو بیا په هغې کې وګوره چې کم یو تا ته ښکاري چې دا بهترین ټایټل دی نو هغه په خپل ویډیو باندې پرېږده بیا 10 غنټې بعد 40 غنټې بعد خپل ویډیو چک کړه که چېرته ستا سی ټي آر کلیک تھرو ریټ دا ښه نه وي ټایټل بدل کړه بیا ټایټل بدل کړه نو ته ګوره دې سره به ستا سی ټي آر دا به ډېر زیات شي سی ټي آر مطلب دا چې خلک ستا په ویډیو باندې کلیک کوي څومره چې ستا ټایټل ښه وي هغومره به ستا کلیکس زیات وي ولې ځکه چې کله یو کس د ستا ویډیو په مخه باندې ورشي نو هغه ستا ټایټل ته ګوري که چېرته ستا په ټایټل کې سره الفاظ وي سره خبرې وي چې هغه دا کتونکي مجبور کړي نو دا به خامخا په ویډیو باندې کلیک کوي خو چې ته یو ټایټل ورکړي او ځان پې نه پازوې نو هغه ستا په ویډیو باندې کلیک نه کوي که دغه ستا په ویډیو کې سونه وي که نه ستا پې ډېر زیات خواري او محنت کړی خو چې ستا ټایټل بېکاره وي نو بیا څوک ستا په ویډیو باندې کلیک نه کوي چې څوک کلیک نه کوي د هغه ویډیو هېڅ فایده نشته دی نو 10 ټایټل کم از کم دا لازمي دی مونږ په خپل هم داسې کوو غټ کریټرز چې کوم دي که نه ټول هم داسې کوي ته ورته ګوره ټایټل کې به خامخا څه ناڅه به چینج کړي هم په ټایټل کې هم په تمنیل کې په تھرډ نمبر باندې سټاپ کمپیرینګ یور سیلف ټو ادر کریټرز نیو یوټیوبرز د ټولو نه غټه غلطي دا کوي که نه چې دوی خپل ځان کمپیر کوي د غټ یوټیوبر سره یعنی فار ایگزامپل د دوی کوم کمپیټیټر دی یا مطلب په یوټیوب باندې ورته یو بل چینل مخې ته راغی ګوري چې هغه یو ویډیو اپلوډ کړی دی دومره ویوز راغلي یا مطلب 18 ویډیوز اپلوډ کړي دي ویوز ډېر زیات راغلي دي نو دا ځان سره دا سوچ کوي چې هغه ته وګوره او ما ته وګوره هغه کوم ځای ته لاړ او زه سره ګرو کېږم نو ما دومره ویډیوز اپلوډ کړي دي ته خپل چیپټر 1 نه دی دا د نورو خلکو چیپټر 10 سره مه کمپیر کوه تا اوس شروعات کړی تا ته پته نشي چې هغه به کله شروعات کړي هغه ډېر زیات ماهر دی هغه ډېر زیات ایکسپرټ دی ته هغه سره ځان مه کمپیر کوه بل په یاد ساته د هر څه خپل ټیم وي نور په خپل ټیم باندې راخیږي سپوږمۍ په خپل ټیم باندې راخیږي
نو همدغه شانې ستا خپل ټیم نه ته په خپل ټیم باندې کامیابېږي او د دې خبرې هېڅ پته نه لګي کېدای شي چې ته د هغې نه دومره کامیاب شي چې ته بیا هغه پسې خاندې چې ما بس ټیم کې د داسې کامیابۍ ارمان کو. نو زیاتې چینلې چې کوم دي که نه هغه نه کامیابېږي ځکه چې دوی په خپله لار باندې فوکس نه کوي. ځان نه زړه مه خوره، بس په خپل کانټینټ باندې کار وکړه، نن دی او که سبا دی ته به هم یو غټ یوټیوبر یې. په 4 نمبر باندې کوالټي از بیټر دین کوانټیټي. کوالټي نه ده، دا د کوانټیټي نه ډېره زیاته ښه ده. یعنی په دې معنی نه ده چې ته به روزانه یو ویډیو اپلوډ کوې، روزانه به 2-3 ویډیوز اپلوډ کوې نو بیا به ته په یوټیوب باندې زر کامیابېږي. په دې معنی د پوهېدلو لپاره زه تاسو ته یو اګزامپل درکوم. په ځنګل کې یو ټول ځناور را یوځای شو او دا خبرې کولې که نه چې معلومات کوه چې کم ځناور ډېر بچي راوړي. نو یو ویل زه 10 راوړم، بل ویل زه 15 راوړم، چا به ویل زه 15 راوړم. نو دا ټول راجمع شو د زمري مور ته لاړل. د زمري مور ته چې کله لاړل نو هغې ورته وویله چې زه 10 نه راوړم او زه 15 نه راوړم، زه یو راوړم، خو هغه یو د ځنګل بادشاهي. نو ته دې 20 ویډیوز کریټ کړي خو چې په 20 ویډیوز باندې ویوز نه راځي د هغې څه فایده ده؟ د دې 20 ویډیوز په ځای باندې ته یو ویډیو کریټ کړه، داسې ویډیو کریټ کړه چې په هغه کې څه ویلیو وي، د هغې نه خلک څه فایده اخلي، څه ته زده کوي. نو دا به د دې 20 ویډیوز نه به دا ډېره زیاته بهتره وي. لکه فار ایگزامپل ته یو ویډیو اپلوډ کړله 2.1 کې ویوز پر 6.4 کې 19 کې نو دا خري صحیح دی، دا ښه ویوز دي. خو دا 3 واړه ویډیو چې کوم دي دا ښه پرفارمنس کوي او که نه یو ویډیو د اپلوډ کړه چې په هغې باندې په میلیونز کې ویوز راشي، کومه یو ویډیو ښه ده؟ زه تاسو ته دا نه وایم چې تاسو پرفیکشنزم پسې لاړ شئ، په یو میاشت کې یو ویډیو تاسو جوړوئ. نه، زه تاسو ته دا خبره نه کوم. زما د خبرې مطلب دا دی که نه چې په سکرپټ باندې ښه خواري کوه، په ایډیټنګ باندې، په تمنیل باندې، په ټایټل باندې د ویډیو چې کم یو پارټ هم دی که نه د یو نه هم ځان مه خلاصوه. ته ګوره چې ستا ویډیوز وایرل کېږي او که نه، ته ګوره چې ته یو غټ یوټیوبر جوړېږي او که نه. 5 نمبر باندې یو داسې نصیحت او یو داسې خبره ده چې د دې په کولو باندې مونږ خلکو ته ډېر زیات ستړي شو، خو څوک پرې داسې خاص عمل نه کوي، هم په فزیکل کلاسونو کې، هم په آنلاین کې، هم داسې په ویډیوز کې. سب فور سب، یو ته ویل چې زما چینل سبسکرایب کړه، بل ته ویل زما چینل سبسکرایب کړه. هغه که د واټساپ ګروپونو کې، که د فیسبوک ګروپونو کې، او صرف دا نه بلکې فرض کا ډېر خلک دي که نه هغه داسې کار هم کوي چې کله د دوی په ویډیو باندې کمنټ راشي نو په کمنټ کې خلکو ته وایي چې زما چینل سبسکرایب کړه. ګوره د دې یوټیوب ته پته لګي او دا د یوټیوب د پالیسي چې کوم دی مکمل خلاف دي او یوټیوب په دې باندې ستاسو چینل دا ډیلیټ کولی شو. که چېرته یې ډیلیټ نه کړي نو د شیډ او بین باره کې خو به تاسو کېدای شي زموږ په یو ویډیو کې اورېدلي وي. یوټیوب بیا داسې کار کوي چې چینل دې نه ډیلیټ کړي خو ستا ویډیوز او دا هر څه چې کوم دی که نه بس دا یو سایډ ته کېږي، تا ته پته نه لګېږي ستا ویډیو ستا چینل دا چا ته هم نه سجیسټ کېږي. کله چې یو کس ستا چینل سبسکرایب کوي که نه نو ته به د هغه زړه ته ورکوزېږي، ته به هغه ته څه ویلیو ورکوې، ته به هغه ته په خپل ویډیو کې څه نه څه فایده به ورته ورکوې. د هغې نه بعد بیا هغه کس په خپله ستا چینل سبسکرایب کوي او کله چې دغه شانې یو کس ستا چینل سبسکرایب کړي نو دا حقیقي سبسکرایبر دی. خو چې ته خلکو ته وایي چې زما چینل سبسکرایب کړه نو د هېڅ فایده نشته دی. Those people won't watch your videos. هغه خلک به ستا ویډیوز نه ګوري. It hurts your channel او دا به ستا چینل تباه او برباد کړي. نمبر 6 YouTube is a trade, time for value. یوټیوب یو قسم ته ټریډ دی، یو قسم ته بزنس تجارت دی، ټایم فار ویلیو. خلک تا ته ټایم درکوي، د هغې په بدل کې به ورته ته څه ویلیو ورکوې، ته به ورته څه نه څه فایده ورکوې چې دې تا ته پته وي. فرض کړې یو کس تا ته ټایم درکړو، ستا ویډیو ګوري 1 منټ، 10 منټه یا که 1 غنټه وي، تا ته ټایم درکوي، دا ټایم د پیسو نه ډېر زیات قیمتي دی نو دې په بدل کې به ورته څه ورکوې، ته به ورته څه نه څه فایده په هغه ویډیو کې خامخا ورکوې. که چېرته ورته ته فایده ورنه کړي ستا ویډیو نه ګوري، بیا ستا ویډیو ته د سر راځي هم نه. نو دلته د دې خبرې مطلب دا دی که نه چې په خپل ویډیو باندې محنت کوه، کوشش ورکې کوه که نه چې ټو د پوینټ خبره ورکوي، کې اخوا دېخوا خبرې ورکوي ونه کړي. کم ټاپک چې دی په څه وجه باندې چې ته سوچ کې چې خلک به ستا ویډیو وګوري چې همغه څیز خلک ستا د ویډیو نه حاصلوي، چې څومره زیاته ویلیو فایده ته خلکو ته ورکوي که نه هغومره به خلک تا ته ډېره فایده درکوي. نمبر 7 CTR and AVD matters. که چېرته دغه 2 څیزونو باندې تاسو ځان پوه کړو، دغه 2 څیزونه په یوټیوب کې تاسو وګټل نو بیا ته په یوټیوب کې دومره مخکې تللی شي چې ستا په سوچ کې هم نه وي. CTR کلیک تھرو ریټ ته وایي او AVD ایوریج ویو ډیوریشن. مطلب یې سره د CTR مطلب دا دی چې په تمنیل او په ټایټل باندې خواري او محنت کوه. د خواري او محنت مطلب دا نه چې زیړ رنګونه ورکوي کوه، ایډ کوه سره رنګونه،
د خوري او مهنت مطلب دا رکنه چې تمنیل داسې جوړ کا چې هغه خلکو ته یو قسم د سټوري ورکوي یو داسې پیغام ورکوي داسې اټریکشن ورکوي وي چې خلک مجبوره وي چې ستا په دې ویډیو باندې کلیک کړي هم تمنیل او هم ټایټل او ای وی ډي چې کله یو کس ستا د تمنیل او ستا د ټایټل نه مجبوره شو ستا په ویډیو باندې کلیک وکړو نو مطلب دا چې ستا ویډیو ګوري بیا به ته کوشش کوې چې ستا ای وی ډي زیات وي ایوریج ویو ډیوریشن یعنی مطلب دغه خلک ستا ویډیو پرې نه دي په نیمایه کې ستا ویډیو ټوله وګوري او د ټول نه اهم سیز چې کوم دی که نه د ویډیو سټارټ دی تاسو به اورېدلي که نه فرسټ امپریشن از د لاست امپریشن که چېرته دغه لومبني سیکنډونه د خلکو دا ستاسو خوښ شو نو ټوله ویډیو به ګوري او که چېرته په دې کې ته خوښ نه شوې ورته پته ولګي چې دا خو د ځان باره کې خبرې کوي هسې ګډې وړې وایي چینل سبسکرایب کو دا وکړو هغه وکړه او صرف دا خبرې نه دي که ته مطلب اصل ټاپک هم سټارټ کوې که نه نو ته به د یو داسې څیز نه سټارټ کوې داسې امپورټنس اهمیت به ته دوی ته ښیې چې دوی مجبوره شو ستا دا ویډیو وګوري نو چې 8 سیکنډه 12 سیکنډه 15 سیکنډه په دې کې دا خلک ګیر کړل نو که ستا ویډیو یوه ګنټه وي هم به هم خلک ګوري که 3 ګنټې وي هم به هم خلک ګوري تاسو وګورئ مونږ ویډیو اپلوډ کړی 1.5 ګنټه په هغې باندې په میلیونز کې ویوز دي بیا مونږ ویډیو اپلوډ کړی 3 ګنټه په هغې باندې په میلیونز کې ویوز دغه د پښتو چینل درته یادوم نور چینل درته نه یادوم حتی چې په دې باندې مونږ څه تقریبا 13 ګنټې ویډیو هم اپلوډ کړی ده او خلک یې ګوري ښه زبردست ویوز پرې راځي ولې ځکه چې په هغه ویډیو کې ویلیو ده په هغه ویډیو کې د دغه خلکو فایده ده نو د اونلی وے ټو ګرو سی ټي آر او ای وی ډي بس په دې باندې کار وکړئ نمبر 8 په دې کې چې موږ څه زده کوو کوم یو څیز ته ګورو هغه الریډي په دې 7 نمبر کې موږ ایکسپلین کوو یور انټرو ماسټ ورک هارډ فرست 10 to 20 seconds دا لومبني 10 یا 20 seconds نه دي د ویډیو دا ډیر زیات اهم دي دا ستاسو انټرو ده دا ستاسو د ویډیو یو قسم ته انټروډکشن دی تعارف دی چې په دې کې خلکو ته دا پته لګېږي چې دا کم رقم ته انسان دی کم رقم ته ویډیو ده او آیا د دې نه به ته څه زده کړي او که نه ستا وخت به ضایع شي نو get straight to the point and give a reason to stay بس پوینټ ته ډایرکټ راشه ډېر یو غر او بل غر بنولي او یو ریزن یو وجه دې خلکو ته ورکه چې ته به ولې دا ویډیو ګورئ لکه فار ایگزامپل په دې ویډیو کې موږ تاسو ته یو قسم ته هوک درکو او موږ تاسو ته یو وجه درکړه چې دا ویډیو به ته ولې ګورئ دلته موږ درته ویل چې ته په سهار کې راپاسېږي ستا هماغه سبسکرایبرز دي او ته په یوټیوب باندې کامیاب شي ستا هر څه صحیح دي نو د دې وجه سره دغه 11 سیکرټس دي 11 خبرې دي چې ته دې خیال نه ساتي او بیا به 2026 کې دا ډېر زیاته اهم دي نو په دې باندې موږ سوچ کړی الریډي دا داسې نه چې بس دا سلایډ ما جوړ کړو زه راغلم ډایرکټ مې راته ویل په دې دا خبرې په سوچ سمجھ سره شوي دا کمې خبرې هم چې تاسو اورئ دا سلایډ جوړ شوی دی نو دغه شانې په هر یو ویډیو کې چې کوم دی که نه هوک دا ډېر میټر کوي بیا په 9 نمبر باندې spend most of your time finding video ideas په 9 نمبر باندې یو داسې خبره ده که نه چې تقریبا په فرست نمبر باندې موږ د دې اپوزټ خبره وکړله چې دومره ټایم به ته سکرولینګ ته نه ورکې چې ته د یو ویډیو ټاپک پسې ګرځي آډیو پسې ګرځي او ته ځان سره دا سوچ کې یا دا بانې کې چې بس زه خو لګیم او سټډي کوم او ریسرچ کوم وخت به نه ضایع کړي خو یوټیوب اصل کې چې کوم دی که نه دا د آیډیا بزنس دی په دې باندې آیډیا خرڅېږي مطلب داسې نه ده چې تاسو به یو فزیکل پروډکټ به واخلئ هغه به تاسو په یوټیوب باندې خرڅ کړئ په یوټیوب باندې د ویډیوز کار دی او دغه ویډیوز د څه نه جوړېږي دا د آیډیا نه جوړېږي خو کومه ویډیو چې وایرل کېږي او مخکې ځي نو په هغه کې ښکلې آیډیا پرته وي او دغه ښکلې آیډیا به تاسو پیدا کوئ یوټیوب از ان آیډیاز بزنس یوټیوب د آیډیاز بزنس دی تجارت دی چې په دې کې آیډیاز موږ خرڅوو great videos start with great ideas great videos چې کوم دی کنه مطلب وایرل ویډیوز صحیح ویډیوز دا سٹارټ کېږي د صحیح آیډیا نه د ښکلې آیډیا نه فار ایگزامپل ستا یو ډاکومنټري چینل دی او ته په دې باندې ویډیوز اپلوډ کوې د ورلډ وارز په باره کې یا ته خپل کمپیټیټرز ته ګورې او د هغې مطابق ویډیوز پې ته اپلوډ کوې د بالکل دا ښه ټاپکس دي ورلډ وار یا داسې نور ویډیوز خو ته یو نوې آیډیا ولې نه پیدا کوې او کله چې ته نوې آیډیا پیدا کړې نو د هغې د وایرل کېدلو چانس ډېر زیات وي او صرف وایرل کېدل نه بلکې ستا چې کوم ویورز دي د هغوی په تا باندې ټرسټ جوړېږي یو عجیب قسم ټرسټ فار ایگزامپل ورلډ وار 2 او دغه شانې سټوریز چې کوم دي دې سره سره ته یو داسې ویډیو هم جوړه کړي فار ایگزامپل د سټنګ نقصانات نو سټنګ نن سبا تقریبا هر یو کس کې په هر یو کلي کې په هر یو دکان کې شته دی نو دا به خلک خامخا ګوري دا تاسو ته اگزامپل درکوم خو که ته چېرته دغه شانې ډاکومنټري جوړ کړې نو دا ډېر یو یونیک ټاپک دی یا بس همدغه شانې ورکې سوچ کوه او یونیک آیډیاز پیدا کوه ځکه چې یوټیوب بزنس دی د څه شي د فزیکل پروډکټس نه د ویډیوز او صحیح ویډیوز وایرل ویډیو د څه نه سټارټ کېږي د ښکلې آیډیا نه
په لسم نمبر باندې دلته به تاسو خبر شئ د یو تریخ حقیقت نه. کیدای شي د دې په باره کې تاسو مخکې چا نه ویلي. You don't fully own your audience. ستا چې کوم audience دي subscribers دا ستا نه دي، دا د چا دي؟ دا د یوټیوب دی او یوټیوب یې کله هم ستا نه اخیستلی شي. فرض کړه ستا چینل هیک شو یا ستا چینل ډیلیټ شو، مسټیک د نه شو، چینل ډیلیټ شو. یوټیوب controls access. یوټیوب دا هر څه کنټرول کوي. build something outside. نو ته به داسې کار وکړي چې د یوټیوب نه آوټسایډ څه جوړ کړه. د آوټسایډ نه زما د خبرې مطلب دا دی که نه چې فیسبوک پیج هم جوړ کړه، ټیک ټاک هم جوړ کړه او ایکس نه دی ټویټر هغه هم جوړ کړه او د دې ټولو نه اهم خپل یو ویب سایټ جوړ کړه. ویب سایټ او همدغه شان ایمیل لیست ورته وایي. دغه ایمیل لیست به تاسو په یوټیوب کې سرچ کړئ چې دا څه ته وایي. د دغه ایمیل لیست مین کار دا وي چې دا د خلکو ایمیل کلیک کوي، راجمع کوي تا سره او دا داسې راجمع کېږي، کلیک کېږي چې تاسو خلکو ته څه ویلیو ورکوي، څه فایده ورته ورکوي. فار ایگزامپل ته ورته یو قسم ته پی ډي ایف ورکوي، د هغه ویډیو ریلیټډ یو څیز ورته ورکوي، چیک لیست ورته ورکوي. د هغې په بدل کې هغوی تاسو ته خپل ایمیل درکوي. لکه خامخا ستا به یو ویب سایټ به وي، یو لینک به وي، نو په هغې کې به هغوی خپل ایمیل ورکړي ستا پی ډي ایف دپاره او هغه ایمیل به د هغوی تاسو سره سیف شي. بیا تاسو ورسره په هغې باندې کانټیکټ کولی شي، تاسو خپل فزیکل پروډکټس خرڅولی شي او ستاسو چې کوم قسم سروس دی هغه تاسو هغوی ته آفر کولی شي. په 11 نمبر باندې دا یو داسې څیز دی چې دا تاسو وروسته راښکي. اګنور نیګیټیو کامنټس. که ته چېرته نیګیټیو کامنټس نه دي ستا په ویډیوز باندې راځي، خامخا به راځي. ته دا اګنور کړې نه، دوی سره بحثونه کوې، نو ستا به انرژي ویسټ کېږي، ستا به ټایم ویسټ کېږي، په ذهن کې به دغه خبرې وي او ته مخ په وړاندې نشي تللی. په یوټیوب باندې داسې چینل نشته چې په هغې باندې نیګیټیو کامنټ نه راځي. نو دې څیز ته ځان ریډي ساته، بس هایډ کوئ یا هایډ کوئ مو همداسې پرېږده. که څوک نیګیټیو کمنټ کوي، که څوک پازیټیو کمنټ کوي، ستا د ویډیو انګیجمنټ ورسره زیاتېږي. ډونټ آرګیو ویت ټرولز. دا خلکو سره بحثونه مه کوه. اټ ویسټ یور انرژي. دا ستاسو انرژي او ستاسو وخت تباه او برباد کوي. څوک به پورې خاندي، څوک به ورته وایي ته رسه نه خبرې، څوک به وایي دا دي هغه دي. دغې خلکو پسې هېڅ غوږ مه وړه. at the end of the video د کوم فری کلاس په باره کې چې ما تاسو ته ویل هغه خامخا وګورئ، سپورټ ټیم سره رابطه وکړئ او دغه کلاسونه ترې واخلئ، ځکه د هغې نه به تاسو ډېر زیاته زده کړه وکړئ. یو کلیر ډایرکشن به درته میلاو شي بالکل په فری کې او داسې څه به ترې زده کړئ. 5 شپږ کلاسونه دي چې هغه دغه شانې د یوټیوب ویډیو کې تاسو ته نه ښودل کېږي.